سلامونه. سایټ چې کوم تصویر زه لګول غواړم دلته، نو دا د خبریال پرویز صافي دی. پرویز صافي د شمشاد ټلویزیون خبریال و او دته زه ون اف د بریو جرنالیست د دنیا په بهادرو زړورو او پروفیشنل صحافیانو کې یو ځکه وایم چې هم نن ورځ په 1 د نومبر کال 2013 د نن نه 4 کاله وړاندې چې د په شمشاد ټلویزیون کې کار کو او د دې په هډ کوارټر باندې دوه کسانو حمله کړې و او د د وینا مطابق څوکیدار او بیا یو بل کس شهید کړو او څوک چې په مخه ورتلو نو ډزې ور باندې کولې. د یو کړکۍ د سټوډیو ماته کړې ده او پاغه ځای نه صرف دې ځان بچ کړی دی بلکې نور ملګري هم د مرګ نه بچ کړي وو. 3 غنټې دغه 3 یا 4 غنټې دغه کاروایي روانه وه او 3 غنټې بعد یا 4 غنټې بعد دغه په 10 بجې څه د پاسه 10 بجې دغه برید شوی و، دغه حمله شوې وه. 3-4 غنټې بعد چې کله دغه کاروایي مکمل شوې وه، یعنې دغه اپریشن ختم شو، نو دی واپس په خوږ لاس راغلی دی. خپل ټرانسمیشن چې کوم دی یا خپل نشریات یا خپل خبریالي یا نیوز کاسټینګ دوباره کړی دی په داسې حالت کې چې د لاس زخمی دی، یعنی د چې کړکۍ ماته کړې ده یا په هغې کې د لاس زخمی شوی یا خدای مکه بل کوم پیښه ورته شوې ده. خو دا خبر مې د ده په پرویز صافي په فیسبوک پاڼه وکته نو زړه ته مې ولګېده که څه چې وړاندې د دې نه وم خبر. ډېر بهادر او پروفیشنل راته ښکاره شو او واقعي ماته ښکاره شو څه حقیقت هم دا دی چې دی یو پروفیشنل جرنالیست دی او د دنیا د بهادرو خلکو نه یو دی. نو که سره د دې چې زما کم ذاتي جان پهچان یا پرایر هغه ما ته دې خبرې اندازه نه وه، خو د بریوري د پروفیشنالیزم په دې مجبوره کړم چې دغه خبر او دغه یو څو د ستاینې ټکي ورسره شریک کړم او تاسو ټول هم د دې نه خبر کړم چې په نړۍ کې داسې پروفیشنل خبریالان، نیوز کاسټرز یا اینکرز شته چې هغې په هر قسم نامساعدو حالاتو کې خپل مسلک ته، خپل پروفیشن ته وفادار او ژمن پاتې شوي دي، کمیټډ پاتې شوي دي. نو زموږ د طرف نه سور سلام. ملګرو د اورېدو او د شریکولو یو جهان.